يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء. نن د روژې مبارکې میاشتې شلمه نیټه ده. د تیرو ورځو په څیر هم الحمدلله چمتووالی روان دی. نن به هم 550 کسو ناروغانو او د ناروغانو پیوازانو ته په صحت طفل کې روژه ماتې ورکول کیږي. دغه روژه ماتې د دوو نهادونو چې د هیواد نه بهر اوسیږي، یو په امریکا کې یو په انګلستان کې. په امریکا کې د آصف په نامه خیریه مؤسسه او په انګلستان کې د افغان سوشل کلبز په نامه باندې خیریه بنسټ نهاد د دوی په ګډه مالی همکارۍ باندې دغه روژه ماتې ترسره کیږي. موږ دعا ورته کوو الله تعالی د ترې قبول کړي، الله د دې غوره بدلې په دنیا او آخرت کې ورته په نصیب کړي. په ټولو شتمنو ورونو خویندو مې غږ دا دی چې خپل صدقات او خپل هغه سرسایې هغه احساس ته راولېږئ. انشاءالله موږ به د کابل په شمول نورو ولایتونو کې انشاءالله ستاسو امانتونه مستحق ترینو بیچارو او فقیرو هیوادوالو ته رسوو. احساس د شفافیت او رونتیا سمبول دی. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر